بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام د کورنی نظام له درسونو څخه دریم درس ته مو پام را ګرځوم چې په دې کې د کورنۍ غړي چې یو پر بل باندې حقوق لري له هغو حقوقو څخه یادونه کیږي. اسلام د اعتدال او د انصاف دین ده. اسلام مساوات او برابري غواړي. اسلام غواړي هر انسان ته د هغه حقوق په برابر اندازه ورکړي، نو ځکه د کورنۍ هر یو فرد ته د هغه د حالات مطابق حقوق مقرر کړي دي. د کورنۍ د غړو حقوق پر څلورو برخو باندې ویشل کیږي. د مور او پلار حقوق پر اولاد باندې، د اولاد حقوق پر مور او پلار باندې، دارنګه د ښځې حقوق پر خپل خاوند او د خاوند حقوق پر میرمن او ښځه باندې. د کورنۍ د غړو دغه حقونه یو پر بل باندې هغه په مختصر ډول ذکر کیږي، خو لومړی باید د والدینو له حقوقو څخه یادونه وشي، یعنی مور او پلار، ځکه له الله جل جلاله څخه وروسته په انسان باندې چې لوی احسان کړی ده هغه د والدین کوي. اولاد چې دنیا ته راسي نو والدین دغه خپل ژوند ټوله خپل بچي ته وقف کوي. د بچي په درد باندې دردیږي او د بچي په خوښۍ باندې خوشحاله وي. هلې ځلې کوي، لاسونه او پښې ټول بدن په زحمت باندې اخته وي، دې دپاره چې د خپلو اولادونکو ښه راتلونکی، ښه آینده او د هغوی خوشحاله ژوند وویني. نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یو صحابي پوښتنه کوي چې زما د خیر او ښېګڼې ډېر مستحق څوک دي؟ نو 3 ځله ورته مور یادوي، بیا 4م ځل پلار. په قرآن کریم کې 5 آیاتونو کې پلار او د مور دپاره الله جل جلاله امر کړی چې احسان ورسره وکوئ. علما وایي چې دلته حسن کلمه نه ده کارولې، احسان کلمه یې کارولې ده، ځکه احسان دا معنی چې ډېر ښه ورسره وکوئ، او حسن خو د خوبۍ او د ښه والي په معنا ده. یو ځای کې قرآن کریم کې ویل شوي دی چې حسن ورسره وکوئ، نو هغه د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د مور په اړه ده. هغه په اسلام باندې نه وه مشرفه، خو بیا هم اولادونه یا زوی یې مکلف و چې ښه ورسره وکړي. یعنې هغه والدین خدای مه کړه چې کافر وي، هم اولادونه شرعاً مکلف دي چې هغوی سره به احسان کوي، هغوی سره به نیکي کوي. الله جل جلاله مهرباني کوي چې وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه. الله امر کړی ده چې تاسو د الله عبادت وکوئ او والدینو سره احسان او نیکي وکوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې جنت دا د مور د پښو لاندې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې د الله رضا د والدینو په رضا کې ده، او د الله جل جلاله غصه او خفګان هغه د والدینو په خفګان کې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي عاق انسان، یعنی د مور پلار نافرمانه، هغه څومره زحمت باسي او ښه کارونه کوي نو الله جل جلاله ترې خفه ده، او چې چا څخه والدین راضي نو د هغه څخه په کم عمل باندې هم الله جل جلاله راضي کیږي. والدین مسئول دي د اولادونو په اړه، د هغوی د پالنې، تعلیم او تربیه، نفقه او دارنګې د دنیا نورې چارې چې اولادونه ورته اړتیا لري، بلکې اخروي مسؤلیت هم والدینو ته راجع ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې هر یو له تاسو نه شپون ده، نو د خپل رعیت پوښتنه به ترېنه کیږي. الله مهرباني کوي چې خپل اولادونه او ځانونه د دوزخ د اور څخه وژغورئ. الله جل جلاله مهرباني کوي چې اولادونه له لږې څخه وژنئ مه، دوی ته هم رزق موږ ورکوو او تاسو ته هم زه رزق درکومه. دا معنا چې اولادونه به خلکو وژل یا پر نورو طریقو باندې مخه نیسي چې که اولادونه مې ډېر سي نو دوی ته به ډوډۍ څوک ورکوي. که شرعي مشکلو اړتیا ولري بیا د اولادونو د زیږېدو مخه نیول هغه شرعاً منع نه ده، په دې خپل نفسي خواهشاتو دپاره او یا دې دپاره چې دوی ته به نفقه او ډوډۍ څوک ورکوي، په دې ادرس یې مخه نیول دا یقیناً کمزوري ده، نامناسب او غیر مشروع کار ده. نو الله جل جلاله والدین د دنیا او د آخرت په اړه مسؤول ګڼلی دي د اولادونو په حق کې. نو ولې دغه اولادونه به اوس مکلف نه وي شرعاً چې د خپلو والدینو احترام وکړي؟
په مختصره توګه د 10 حقوقو څخه یادونه کومه چې والدین په اولادونو باندې لري. د مور او پلار احترام او ادب به کوي. موږ او تاسو احترام هم پیژنو، ادب هم پیژنو. د هغوی د رټلو، هغوی ته د ناوړه الفاظو له استعمال څخه به ځان ساتي. الله جل جلاله مهرباني کوي چې فلا تقل لهما اف، د هغوی په وړاندې د اف کلمه هم مه استعمالوئ. دنیا کې چې به څومره ژبو خلک خبرې کوي، د اف ژباړې ته پکې ضرورت نشته. راپوهېږي چې اف څه معنا، یعنې که بیرون درته کومه ستړیا ورسېږي د هغې اظهار د والدینو په مخ کې مه کوه. یا د هغوی نه یو کار وشي چې ستا نه وي خوښ، نو اف ورته مه کوه. ځکه الله مهرباني کوي چې ځینې خلک په کوچنیوالي کې مري او ځینې ځوانان سي او ځینې بیرته هغه ضعیف او کمزوري عمر ته راوګرځي. لکه څنګه چې په کوچنیوالي کې نه پوهېده نو اوس بیا نه پوهېږي. نو ته چې کوچنی وي هر څه در سره والدینو وزغمل. نو اوس چې دوی کمزوري دي همغې مرحلې ته تللي لکه کوچنی چې په څه شي باندې نه پوهېږي. نو ته هم حوصله او زغم باید ولرې. والدینو په وړاندې ناست او خبرې او هر څه باید په ادب او احترام باندې وي. هغوی ته تکلیف به نه ورکوي. د هغوی په مخ کې به په لوړ اواز خبرې نه کوي. د هغوی اوامر به مني چې تر څو د شریعت سره په ټکر کې او د شریعت خلاف نه وي. د مور او د پلار د خپلوانو او د ملګرو خیال به ساتي. یو نفر د مور په اړه ځورېده چې خو ما نه خوشحاله نه وه، نو پیغمبر علیه السلام ورته ویله چې ته د خپلې خاله سره احسان او نیکي وکوه. د پیغمبر علیه السلام تره عباس رضی الله تعالی عنه د چا څخه ګیله وکړله، نو پیغمبر علیه السلام وویل چې عباس زما تره ده، تره پلاري، نو عباس به نه خفه کوئ. د مور او پلار خبرې منل په دې شرط چې د شریعت خلاف نه وي. د مور او پلار نفقه او د هغوی د ژوند نورې اړتیاوې هغه پر اولاد باندې وي که هغوی ورته ضرورت او اړتیا لري. او که مشکل حل وي په اولاد باندې غږ نه کوي او بیا د هغوی لورونه د هغوی احسان ده. نو والدین هغه ارزښت لري، اهمیت لري، حق لري. د موږ او تاسو د شتون سبب والدین دي. الله جل جلاله قادر مطلق ده. دې نه پرته انسان پیدا کولی شي لکه آدم علیه السلام چې د خاورې نه جوړ کړ. خو تعامل داسې ده چې د دې والدینو له برکته موږ او تاسو شتون لرو او ژوند کوو په دنیا کې د الله جل جلاله د نعمتونو څخه ګټه اخلو.